زما خوږو دوستانو یارانو او مشرانو کشرانو همزولو او مسافرونو السلام علیکم پیر محمد پیر عثماني ستاسو په خدمت کې حاضر دی لیکن نن یخني غونډه کې دا زم لږ داسې ټیک نه یم لیکن ضرورت ده چې زه تاسو ته یو ویډیو کوم جناب علي پرون بله ورځ نه لیکن یوه ورځ مخکې چې په عمران خان صاحب باندې کومه حمله وشوه په هغه به کومه ګولۍ وچلېدې نو دا لار خو نواز شریف په خپله دا لار جوړه کړه یا رانا ثناءالله اور رانا ثناءالله دا خبره کوي چیئرمین میں نے تو 12 بور منگوائی ہے تو لکه زه دا خبره ورته کوم چې نن دا ثناءالله یا نون یا زرداریانو په خوله خو باندې هر څه وایي زمونږ په مشر زمونږ په لیډر باندې ګولۍ وچلولې د هغه زخمي کړ داسې خو ټول نن کم عمران خان به ووجني عمران خان خو دومره عمران خان پیدا کړي دي چې میندو په خپلو بچو باندې د عمران خان نومونه ږدي نن سبا لکه مخکې به د صدام ایښودل عمران خان خو په دنیا کې داسې هغه سړی خو نه دی لکه د دوی په شان توت خواره کړ نو آیا نه زما مشرانو زما کشرانو کا وزیران دي کا هغه سنیټران دي کا ورکر دی کا هغه ایم پیګان دي زه هر یو د دې قوم هر پارټۍ کې چې هغه ته دا خبره کوم چې نن ته د ځان تپوس نشي کولی داسې نن په هغه باندې ګولۍ وچلې دي عمران خان باندې ګولۍ وچلې دي داسې ګولۍ به سبا په تا باندې چلېږي آیا د کې پي کې په پښتون باندې که ګولۍ هلته وچلې ده لکه څنګه په عمران خان موږ به بالکل موږ ته به ازادي میلاو شي موږ هم د کپتان انتظار کوو چې کله به دی وایي چې یاره ما ته راورسېږي سره د وسلې په دې وسله باندې موږ ټیکس ورکوو دا زما حفاظت کوي چې ته پولیس د عوام حفاظت نشي کولی د عمران خان حفاظت نشي کولی نو د عمران خان نه خو به د وسلې والا 200 چاپیر وي آیا دا تاسو ته منظور ده چې د کی پی کې یا د بلوچستان یا د هغې په یو غدار نه یو هغه سچه مسلماني او امین وي نو هغه باندې ګولۍ چلول جایز دي او موږ په دې وسله خو د پښتون کار دی د پښتون په لاس کې خوند کوي د هر چا په لاس کې نه موږ مخکې ځان وسله پیدا کړې ده چې یاره سبا به په موږ باندې راځي او موږ به خپله دفاع په خپله کوو چې فوج زموږ دفاع نشي کولی پولیس زموږ دفاع نشي کولی موږ ته بالکل دا حق حاصل دی چې موږ خپله دفاع د خپل ملک دفاع د خپل فوج دفاع د خپل پولیس دفاع موږ په خپله وکړو دا زموږ فرض جوړېږي دا زموږ ملک دی د دې حفاظت په موږ له پکار دی که هغه په لار روان دی که هغه په کور کې دی که موږ پاکستانیان سچه پاکستانیان موږ به د خپل ملک حفاظت په خپله کوو او که چېرې موږ داسې ونه کړو او دغه 12 پارټۍ دي یا 14 پارټۍ دي یا د نواز شریف دی دا به په موږ په امریکا خرڅوي آیا ټول عمر به موږ دغسې غلامان یو دی خو موږ په دوکه کې ساتلي عمران خان زنده باد زنده باد زنده باد پاکستان زنده باد